الله مونږ ته بعضې امانتونه سپارتلي دي او مؤمن له پکار دی چې د امانت په ښه طریقه باندې ادا کړي. خو دا امانتونه ادا نشي نو عند الله به یو انسان خاین وګرځي او د الله د نظر نه به دا انسان پرېوځي. الله په خپل کتاب کې وایي چې إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. الله ما امانتونه په ځمکې او اسمانونو باندې پیش کړل چې دا امانتونه والی تحریزو ستاسو به د دې په بدله کې ښه ژوند او ښه زندګي وي. نو دی ټول ځمکې او اسمانونه ویرېدل د هغې د امانت د بارولو نه، داسې نه چې په هغې کې یو خیانت موږ نه ونه شي او د الله د غصې د لاندې را نه شو، الله ناراضي نه شي. ولیکن انسان د جنت حرص وکړ چې الله رب العزت به د دې امانت په ساتلو کې څه راکړي، جنت به درکړي. د جنت د حرص د وجې نه دغه امانت قبول کړ، ولیکن سره د هغې نه په دغې امانت کې الله رب العزت وایي چې دا خائن او دارنګې دوکهباز وخت، ځکه چې امانت یې بار کړه او د امانت لحاظ یې ونه سات. مؤمنانو امانت څه شی دی؟ په دې آیات کې علماو ډېر تفاسیر کړي دي او ټول تفاسیر به کې صحیح دي. یو تفسیر به کې زید رحمه الله کړی او ابی بن کعب رضی الله عنه کړی چې هغه امانت چې الله رب عزت انسان ته ورکړی دی هغه دا دی چې حفظ الفرج، چې دا د خپل عورت او د ځان ساتنه وکړي. دا بزیزه کې ښکارا نه کی او بزیزه کې استعمال نه کی. دا یو امانت دی چې الله رب العزت تعالی درکړی دی، په دې کې به هیڅ کله خیانت نه کی. مؤمنانو تاسو ګورئ په قرآن کې الله ټولو مؤمنانو ته دا ویلي دی چې یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله جميعا. ټول الله ته توبه وباسئ. ولې؟ ځکه چې په دنیا کې داسې انسان نشته چې څه ناڅه په دې امانت کې خیانت نه کړي. په دې امانتونو کې خیانتونه شوي دي. الله د امانت ډېر کله موږ لحاظ نه دی ساتلی او هغه په صحیح طریقې سره حفاظت او ساتنه نه ده کړې. نو د دې وجه نه الله رب العزت د انسان په باره کې وایي چې دا امانتونه انسان بار کړل وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. دا انسان د خیانت د وجه نه ظالم وګرځید او ظلم په دې کې پیدا شي. مؤمنان دا کم عورت او فرج چې دی دا د الله امانت دی زما استاد سره. مؤمنانو دا امانتونه بې ځای ښکاره نه کوي او دا امانتونه بې ځای کې استعمال نه کوي. کنه د قیامت په ورځ د دې امانت په باره کې زما استاد نه پوښتنه کېږي او ما ورته سره محاسبه او حساب کېږي. د دې امانت ساتنه څنګه کېږي دا خبره شروع وه چې یو مؤمن څنګه کولی شي چې د امانت په ښه توګه باندې وساتي او د دې نه په دې امانت کې خیانت ونه شي، په زنا کې واقع نه شي، په لواطت کې واقع نه شي، په بېحیي کې واقع نه شي او د خپل امانت په بې ځای کې استعمال نه کړي او بې ځای کې ښکاره نه کړي. د هغې دپاره ډېر اسباب و مؤمنانو. د هغې اسبابو نه یو مهم سبب هغه د الله رب العزت عبد او بنده جوړېدل. چې کله یو انسان د الله صحیح بنده جوړ شي او صحیح عابد جوړ شي دا هیڅکله په دې امانت کې خیانت نه کوي. مؤمنانو عبد څه ته ویلی شي؟ پښتو کې تعبیر په غلام سره کېدلی شي او تعبیر په نوکر سره کېدلی شي د یو مالک سره. کله چې یو څوک راولګېږي، یو څوک د مالک په طور باندې ومني چې دا پلانې زما مالک دی او زه نوکر یم، نو دغه نوکر هېڅکله د خپل مالک خلاف نه کوي او خلاف ورزي نه کوي. ولې؟ ځکه دا زما مالک دی او زه نوکر یم. کله چې موږ د الله رب العزت عبدیت ومنو چې موږ د الله بندګان یو
د الله د بندګۍ سره دا لازمه ده چې د الله اطاعت وکړي او د الله خبرې به مانی او د الله نافرمانی به نه کوي. د عبد او د عبودیت معنی دا ده چې زه د الله بنده یم، غلام یم، نه به د هغه تابعداري او د هغه خبره مدد باید چې د الله عبدیت په ځان کې راولو. عبدیت څه ته وایي؟ د عبد معنی څه معنی ده؟ هغه دا چې د الله د حکم اطاعت کول، د هغه خبره منل او د الله رب العزت د نافرمانی او خلاف نه ځان ساتل. ابن قیم رحمه الله دا معنی کوي. د عبادت عامه معنی چې د ابن قیم رحمه الله وایي چې اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. دا یو اسم جامع دی، هر هغه څه کول چې الله ورسره محبت کوي، الله یې خوښي، کو قول وی، خبرې وی، کو فعل وی، کو ظاهري وی او باطینی وی، هر عمل ته عبادت او بندگی ویل شي. ته چې په مسجد کې ناس دی د الله حکم نه منل دا عبادت. ته چې پردې زنانه ته نه ګوري او په دې د الله حکم باندې عمل کې دا عبادت او بندگی ده. ته چې د یو ګناه مجلس ته نه ځي او الته نه شریکېږي، دا د الله عبادت او بندگی ده. د دې وجنه الله رب العزت د شیطان په اطاعت کې عبادت استعمال کړي. لم عهد الیک یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. علما دل سوال کوي چې د شیطان بندگی و انسانانو نه د کړي. نو علما فرمایي چې دلته عبادت په معنی د اطاعت ده. د شیطان ډېر خبرې موږ منلې دي، بد نظرین هم کړي دي، په جبم غلطي خبرې کړي دي، په غوګونو غلطي خبرې اورېدلې دي، اوراتم به زی استعمال کړي دي. څنګه چې کما حقه الله رب العزت واړي نه په هغه کیفیت او طریقه سره موږ د دې حفاظت او ساتنه نه ده کړې. مؤمنانو عبادت او بندگی دا ده چې د الله حکم ومني. عبادت او بندگی دا ده چې الله د څه نه منع کړی دا هغه نه منش. دا عبادت او بندگی ده. کوته چې زه د الله بنده یم، بندگی خدا ده چې دغه مالک درته څه وایي هغه ومنه او دغه مالک چې د څه نه تا منع کوي دا هغه نه منش. مؤمنانو په عبادتو کې اعلی عبادت او بندگی هغه دا چې یو سړی د محرماتو نه بنچي، یو سړی زنا ونه کوي، یو سړی غلا ونه کوي، یو سړی شرابخوري ونه کوي، یو سړی مسلمان قتل نه کوي، د حرام نه ځان وساتي. دا یو لوی عابد او بندګزار انسان. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ورځ په مجلس کې ناز صحابه سره ناز دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې من یاخذ مني هؤلاء الكلمات، څوک دې چې معنا دا یو څو کلمې والی او دو شرطونه دي. یو دا چې خپل په عمل کوي او دویم دا چې بل چاته به خي. ابو هريره زهور اباد سي دا ویل شي یا رسول الله زه ما ته را کذب په عمل کوم او دا 15 کلمې بل چاته خایب. دا زده کوي دا د محمد صلی الله علیه وسلم امر دی. دا 15 خبرې به زده کوي او دا بل چاته رسي او بل چاته به خي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زما الله ستراونی او دا خبرې راته په دې ګوته کې شمارلې. 15 خبرې راته وکړې. اولنې خبره محمد صلی الله علیه وسلم راته دا وکړه چې اے ابو هريره اتق المحارم تكن اعبد الناس. د حرام نه ځان وساته ته ډېر لوی عابد او بندګزار انسان جوړ شي. مؤمنانو سجده عبادت ده، رکوع عبادت ده، زکات او صدقه ورکول عبادت ده، حج ته تلل عبادت ده، روزه نیول عبادت ده. او حقيقي عابد انسان هغه ده چې د الله د نافرمانی او د حرام نه ځان وساتي. زنا، د اغلا، د نور خواهشات دي د انسان نه پسې غواړي، ولیکن داغه ته نور نږدې کیږي. ولې نور نږدې کیږي؟ ځکه د پاس مالک نه یریږي چې هغه ته ګوري او دا نظر په ما باندې لای. لوی حبیب دا نه دی چې په اول سب کې ولاړ له وګدي سجدي لګي او ال د پردو زنانو ته ګوري، ال د بغوګونو باندې حرام خبرې اوري، ال د بلاسونو باندې حرام رانیسي، ال د قدم د حرامو د پاره غدي، ال د کاروبار او معاملات د دوکي، خیانتونو، د رشوت، د غلا، د بېایمانۍ نه ډکې دي. دې ته عابد نشي ویل. مؤمنان لوی عابد دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره ته چې اتق المحارم تكن اعبد الناس. ځان د محرمات نه وساته ته ډېر لوی عابد انسان جوړ شي. تاسو ګورئ زمونږ په دې معاشره کې اوس وګورئ عبادت د ډېرو خلکو شته
اول سب کې به مونږ کوي، جهادونه به کوي، حجونه به کوي، روزي به نسی، ذکرونه تلاوتونه به کوي، سترګې به د حرامونه نه وردیږي، جبهه به د حرامونه نه وردیږي، غوږ به د حرامونه نه وردیږي، لاس به په حرامو کې ککړي، خپې به په حرامو کې ککړي وي، او ټول جن زندگی به د حرامونه ډک. من بزان ته بزرگان وایو، ولیکن من اصل کې فاسقان دي. من چې د مسلمان غیبت کو، د مسلمان سپکه بیانو، من فاسقان دي. دا فسق دی ته ویل شي مؤمنان. نن چې بد نظرانه کو او په دې سترګو باندې حرام ته ګورو، دا فسق دی. نن چې دا لاس د حرامو بس یوګدو، د مسلمان وینه بس یوګدو، دا فسق دی. نن چې د یو ظالم سره مدد کو د حق په مقابله کې، دا هغه څه دي چې محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من اعان ظالما ليدهز به الحق، وای څوک چې د ظالم سره مدد وکي د دې لپاره چې د حق به لیکي، د دین د الله او د محمد صلی الله علیه وسلم برائت دی او دا غي ذمہ ده نه لري. نن به زما واست اورور په ناحق، پلار به په ناحق، قوم قبلی والا به په ناحق، تنظیم او جماعت والا به په ناحق رواني، ولیکن دا غي مټم قوي کړي او دا غي سره کلک ولاړ. امنانو بندگی دا ده چې سره د حرام نه ځان وساتي. دا منځونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې منافقانو و منځونه کول، نه ته پنځه کې تهجد به مو سره کول، صلات ضحا منځونه به کول، په اول صفونو کې به مناستو، صدقه او زکاتونه مو ورکول، ولیکن د محرمات نه ځان نه ساتي. باید چې د حرام نه ځان وساتو. هغه سړی عمل باقی دی اول سب کې ستانه استا چې د حرام نه ځان نه ساتي، دا پیدا نه ورکي. رسول الله فرمایي د قیامت پر ورځ به یو سړی اعمال لاوړي چې د غرونو اعمال به کړی وي، تقسیم به الله چې متوجي شي ټول به ختم کی. ولذا هلو بمحارم الله انتهكوا، کله چې د حرام سره به یوځای شي پاغي باندې به وردانګل. نن خو سجدي ته تکړی، ولیکن به پیسو ته تکړه نه. نن زمنګ په دې معاشره کې وګوري امین سړی پیدا کی، منظم کوي، غټه ګیره به پرېږي وي، تسبیح به ماړي، ولیکن په معاشره او ټولنه کې امین انسان نشي پیدا کول. کاروباري په خپل اندازه خاين دی، د ډیمار په خپل اندازه خاين دی، که یو چاته د مال او پیسې وسپارتلې هغه په خپل اندازه باندې خاين. غټي تسبیح به ماړي، یو غټي خبره هم کوي، د مسلمانۍ او د ایمان خبره هم کوي، ولیکن منځ کې بلوي خاين. عبد الناس انسان چې جوړيږي تبه د محرمات نه ځان وساتي. لوی عابد هغه دی چې هغه څه چې الله حرام کړی دی، الله یې نه خوښي، الله یې انسان لپاره منع کړی دی چې دا مکوه، دا هغه شی نه ځان وساتي. دویمه خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وکړه چې ورزه بما قسم الله تكن اعن الناس. هغه څه چې الله تقسیم کړی دی ستاسو په منځ کې، په دې باندې قناعت وکړه، ته ډیر غنی او مالدار انسان جوړ شي. نن زمون قناعت نشته. نن چې موږ عبادت پریدو، د جمع منځ پریدو، اول سب پریدو، تلاوت پریدو، ذکر پریدو، ولیکن قناعت نشته. د ډیر دنیا پسې حسد کو، د لپاره چې ډیر دنیا را پیدا کو او موږ سره ډیر مال شي. کم خواهش چې الله را کړي، کم بچی چې الله را کړي، کم مال چې را کړي، کم عہده او منصب چې را کړي، کم ځکه چې الله وسی په دې باندې قناعت، دا انسان اعن الناس. درېمه عجیب خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وکړه او ورته ویل چې واحسن الى جارك تكن مؤمنا. د خپل گاونډي سره احسان کوه، دا غي سره ښه ژوند تیروه، ته به مؤمن پاتې شې. رسول الله فرمایي والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. درې کړه رسول الله دا خبره کړې، هغه څوک مؤمن نه دی چې گاونډي د دې نه په تکلیف کې دی، ستاد وبونه په تکلیف کې دي، ستاد شور نه په تکلیف کې دي، ستاد بلې ته د خطلو نه په تکلیف کې دي، ستاد ماشومان نه گاونډي تنگ دي، دا سړی مؤمن نه دی. رسول الله والله لا يؤمن، قسم په الله دا سړی مؤمن نشي کېدای. مؤمن به کله پاتې کېږي چې احسن الى جارك، د گاونډي سره د جون ژوندۍ وره چې څنګه ده. کو د گاونډي ته نه خوشاله ته مؤمن یو، کو گاونډي نه خوشاله نه ایمان پتا کې نشي. ډیر خلک په کول علاقو کې وګوري د گاونډي سره جون ژوندۍ څنګه ده، زما استاد ملګری او دوست سره ژوندۍ څنګه ده. آیت چې د خپل گاوند سره خصلو کو خجون ژوندۍ تیر کو،
خوشاله کو خپل ماشومان کنټرول کو هغه ته تربیه ورکو چې دا چا ماشوم سره باندې لګي د گاونډي ماشوم سره باندې لګي خپل ځان کنټرول کو خپل ځان ته وګورو چې زما گاونډي ما نه خوشاله دی کو خبر د گاونډي درې حقوق دي چې مسلمان وي گاونډي وي خپل حتی د کافر گاونډي حق شته په دا باندې د گاوند ته دا سره هم گاوند ته کې او خسلو کا خو جون ژوندۍ به تیرې وس موږ ځان ته مؤمنان وایو ولیکن اخلاقیت هم د گاونډي سره په صبر کې څلورمه خبره رسول الله ورته وکړه او دم ډیر عجیبه خبره ده کوزان بګي وتلو نزان به کې ویني نو په دې خبره کې رسول الله ورته چې واهب الى الناس ما تحب لنفسك د خلکو د پاره هغه څه خوښه چې ته د ځان د پاره خوښه تكون مسلمان به جوړ شي رسول الله فرمایي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه هغه سړی مؤمن نشي کېدلی تر هغه پورې چې څه د ځان لپاره خوښه دا به د بل مسلمان لپاره خوښه راځي زمونږ جون معاشره وګورئ چې موږ وایو چې دا پلانټ څومره ډوب شي او هلاک شي او تباه شي په دې باندې خوشحال ځان لپاره عزت خوښه د بل عزت بکی ځان لپاره دا خوښه چې ما به څو خبرې ونه کی د بل بس بینه کې ځان لپاره دا خوښه چې زما عزت دې څوک وانه لې د بل عزت بنالي ځان لپاره دا خوښه چې ما سره څو خیانت ونه کی د بل سره به خیانت نه کی نه تكون مسلمه به مسلمان جوړ شي انځم خبر رسول الله ورته وکړه چې د کثرت الذهن نزان وساده ځکه فإن كثرت الذهن يميت القلب ډیر خندا چې د انسان زړه مړ کوي بيزه خنداګانو نه او بيزه غو شمونو نه د دین ځان ساتل ځکه د انسان حیات او جن علي اکثر انسانانو زړه مړوي قران آیات په اثر نه کوي حدیث په اثر نه کوي خطبه په اثر نه کوي ولی ځکه چې د دې جن زندگی آبارانه ماحول ډیر خراب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پنځه وصیت ابو هريره ته وکړل او مهمه خبره په کې دا و چې اتق المحارم تكن اعبد الناس د محرمات نه ځان وساته ته ډیر عابد او دیندار او صالح انسان جوړ شي باید ځان کې بندگی پیدا کوم مومنان یوسف علی السلام چې د دې ګناه نه نجات مند کولې الله رزق فرمایي چې انه من عبادنا دا زماده بندگانو نو عبدیت بکیو د دې وجنه الله رب العزت د دې ګنا نه واړو كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا دا زما بندو چې کله ستا واقعي بندي گیتا کې پیدا شو د دې ګناونو نه الله رزق ته بچ کی چې سړی د نظر حفاظت نه کوي په عام وختونو کې چې به د دې ګنا سره ملاو شي دا بسل کړه د بدی ګنا باندې وردان چې سړی نن د دې ګنا نه ځان ساتي د بد نظرۍ نه ځان ساتي د هغه سره د تعلق او د رابطې نه ځان ساتي سباله مجال نشته چې دا انسان دې ګنا ته ورنږدې شي ونن چې دا په زنا کې واقع کیږي ځکه مخکې دا غینا دا ورته نږدې شوی دی ځکه الله ولا تقربوا الزنا دا غي اسباب او وسایل ته نږدې دي هغه په نظر ته نږدې دي دا سبب شب ته نږدې دي دا سره تعلق او رابطه ده نن په دې کبیره ګناه کې دا انسان واقع شي مؤمنانو الله صحیح بندگان ځان جوړول پکار دي د منافقت جون زندگی نه د تیرول پکار چې د دنیا بندگی او د خواهشاتو بندگی لکه محمد صلی الله علیه وسلم خیری کړی د خلکو ته چې تعیس عبد الدینار او عبد الدرهم او عبد القطیفه داسې انسانان چې د دنیا سره راوړي او د هغه تابعدار دي الله رزق دی داسې خلک تباک الله دې زخمین کې او زخمونه ولا جوړ نشي محمد صلی الله علیه وسلم خیری کړی یو سړی په اول سب کې ناس دی په مسجد کې جمع ته حاضر دی قرآن تلاوتونه کوي او تسبیح لاس کې اړي ولیکن کله چې د خواهشات وخت راشي به د خواهش بنده جوړ شي او د الله د حکم ورته یاد نه شي دا کار مکو الله بندگی ځان کې پیدا کول پکار دي ایمن واقعا د الله بندگان یو کو نه څه د خواهش بندگانی څه د دوستانو بندگانی څه د خزي بندگانی څه د بچي بندگانی او څه نور طرفونو بندگانی د مشرانو بندگی شروع کړي د الله عبادت او د الله بندگی مونږ پرې مؤمنانو چې کله یو سړی د الله صحیح واقعي بند شي هغه اس کله په دې ګناه کې نه واقعي
الله نه کامل بندگان تاسو وګورئ دې ګناه سره تعلق نه هغه چا کی چې واقعي بندگی او هغه څوک چې اسی پلاستیکی بندوي د الله رب العزت هغه شپه او ورځ په دغه معصیتونو او دې ګناهونو کې اخته او په دغه بسګرځي او دغه کار وی چې دا کوي